که چیرې تاسو نو دلته به هغه لیکنه پیسټ کړئ، موږ کافي کړه ملګرو، دلته کافي هغه کړه پیسټ کړه، دلته به سینډ باندې کلیک واخلئ. صحیح ده ملګرو. علیکم د سکلز ورلډ یوټیوب چینل ټول ملګرو ته په دې هیله چې ټول به ترقي روغ یاست، صحت او عافیت جامې پر ایتان ولرئ ملګرو. زه عبدالقیوم تان یم، هیله مند یم چې موږ یوټیوب چینل کې نوي یاست، یوټیوب چینل لازم لایک سبسکرایب او د بیل آیکن کېږئ تر څو زموږ هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په هر وخت ورسیږي. ملګرو ما یو ویډیو جوړ کړی چې نل موډ په خپل فیسبوک کې آن کوي، آی ډي به مونیټایز هغه ته واوړي شکل ته، او ستاسو آی ډي له لارې به تاسو کولی شئ چې پیسې وګټئ. نو بیا ځینې ملګرو میسجان وکړل، کمنټونه یې وکړل چې مونږ آی ډي کې پروفیشنل موډ نشته، څنګه کولی شو چې پروفیشنل موډ آن کړو. نو دغه ویډیو په همدې درته جوړوم او تاسو یې ګورئ چې پروفیشنل موډ څنګه په آی ډي کې را پیدا کړو. که موجود نه یې څنګه کولی شو چې پروفیشنل موډ په آی ډي کې پیدا کړو. صحیح ده ملګرو. ویډیو د سره لایک کړئ، چینل سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم کېږئ تر څو زموږ هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پر وخت ورسیږي. ملګرو تاسو به دغه طریقه که د غټ فیسبوک کې کوئ، دا طرح مراحل ډېرې اوږدېږي، نو دغه بیا طریقه زه لیټ کې ترسره کوم، تاسو هم لیټ فیسبوک کې ترسره کړئ تر څو تاسو ته اسانه. او زه به هم په لیټ فیسبوک کې په دې خاطر ترسره کړم چې ویډیو ډېره لنډه. صحیح ده ملګرو. ویډیو په دقیق ډول وګورئ چې تاسو هم که غواړئ چې پروفیشنل موډ آن کړئ په آی ډي کې، او آی ډي مو پیج شکل ته واوړي او آی ډي له لارې فیسبوک آی ډي له لارې پیسې وګټئ، نو دغه ویډیو درسره لازمي وګورئ او ویډیو درسره لایک کړئ. راځم ویډیو شروع کوم. ویډیو درسره لایک کړئ ملګرو. دغه لایټ فیسبوک باندې کلیک اخلم. ما تاسو سره وعده هم کړې وه چې لایټ فیسبوک باندې دا ویډیو ته جوړم ځکه ډېره اسانه ده. را بسئ تاسو دلته درې کرښو ته. اول تاسو به زه خپل آی ډي ته بوځم، ما پروفیشنل موډ آن کړی. که چېرې تاسو پروفیشنل موډ نه وي نو پروفیشنل موډ آن کړئ. صحیح ده ملګرو. دغه ټرن آف پروفیشنل موډ. صحیح ده ملګرو. دلته ما کې آی ډي کې دا پروفیشنل موډ موجود ده. صحیح ده ملګرو. که چیرې ستاسو آی ډي کې پروفیشنل موډ نه و، تاسو به دا سکرین شاټ کوئ. صحیح ده ملګرو. زه به سکرین شاټ کړم، سکرین شاټ مې کړ. صحیح ده ملګرو. نو دې څخه به بیک وځو. بیک ووتو، را به سو دغه درې کرښو یا درې لاینو باندې به کلیک واخلو. صحیح ده ملګرو. کله مو کلیک واخیست، را به سو دلته هیلپ اینډ سپورټ ته. صحیح ده ملګرو. هیلپ اینډ سپورټ ته راغلو، دې باندې به ورته کلیک واخلو. کله مو کلیک واخیست، دلته اخري باندې ورته کلیک اخلو، ریپورټ ا پرابلم باندې ورته کلیک اخلو. صحیح ده ملګرو. دغه باندې ورته کلیک تاسو تر وګورئ. کرم دې باندې ورته کلیک واخلئ. ملګرو تاسو اشاره کوي چې موبایل خو ډایرکټ ځي، خو هغه کار نه کوي، دغه کنکشن باندې ورته کلیک واخلئ. کله مو کلیک واخیست، بیا لومړني باندې ورته کلیک واخلئ. دلته به پروفایل پیدا کړئ. صحیح ده ملګرو. دلته به پروفایل موجود وي، پروفایل پیدا کړئ ځکه دا مشکل په پروفایل کې ده او ټرن آف پروفیشنل موډ پکې نشته. نو دغه پروفایل باندې زه ورته کلیک اخلم. کله مې کلیک واخیست ملګرو، دلته لیکلي تصویر، کوم تصویر مو سکرین شاټ کړی و مخکې همغه ځای نه به سکرین شاټ راواخلو، دلته به یې واچو. صحیح ده ملګرو. سکرین شاټ مې واچو. دلته یو لیکنه غواړي، داسې غوښتنه چې موږ پروفیشنل موډ آی ډي کې نشته، پروفیشنل موډ آی ډي کې موږ ته باید آن سي فیسبوک له لورې. نو دغه لیکنه ما تیاره کړې، د بیا درته ډسکرپشن کې مو اچوم، هغې له لارې تاسو کاپي کولی شئ. صحیح ده ملګرو. دا به زه کاپي واخلم. کاپي مې واخیسته او هلته به یې پیسټ کړم. تاسو ته ما مخکې ویلي چې ملګرو ما آی ډي کې پروفیشنل موډ شته او ما آن کړی یم. دا که چیرې تاسو نه و، دلته به هغه لیکنه پیسټ کړئ. موږ کاپي کړه ملګرو، دلته کاپي هغه کړه پیسټ کړه. دلته به سینډ باندې کلیک واخلئ. صحیح ده ملګرو. که زه سینډ کړم نو ما ته پروفیشنل موډ شته، زه نه سینډ کوم، تاسو به یې سینډ کړئ. صحیح ده ملګرو. کله مې سینډ کړه نو بیک به وځئ. کله ووتئ ملګرو، تاسو ته 12 ساعتو نه الا تر 22 ساعتو پورې جواب راځي، یعنی پروفیشنل موډ به تاسو ته په همدغه مرحله کې آن شي. صحیح ده ملګرو. دغه ویډیو څخه هیله مند یم چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. که ویډیو مو خوښې وړ ګرځېدلی وي، ویډیو سره لازم لایک کړئ، چینل سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم کېږئ، ځکه چې په دې چینل کې هره ورځ ټکنالوژیکي ویډیوګانې اپلوډ کېږي. تاسو یې کتلی زده کولی شئ. ښه وخت ښه شپې. الله مو مل شه.